تقریبا د 500 بنینونو مونږ آرډر ورکړ، هغه به انشاءالله روز به کې مونږ ته میلاو شي. نو د امن په باره کې چې کوم دی نو ستاسو دا راوتل چې کوم دی دا یقینا ډېر د خوشحالۍ خبر دی. سلامونه احترامات ملګرو، امتیاز کمر ما موجود ما د ثوابه علاقه د شیخ جانا کلی ماسختن ټیم دی د دعوت الحق و حقوق العباد د تنظیم یو غونډه ده د یتیمانانو او د غریبانانو چې کوم ماشومان دي د هغې حوالې سره دا غونډه راغوښتل شوې ده. دا غونډه تاسو سره شریکه کوم، راځئ ویډیو طرف ته. بس جزاکم الله، ستاسو ډېره مننه کوم چې مونږ دا تپوس وکړو. زما نوم مولانا محمد نجیب قریشي دی او د تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد بند و شیخ جانا ضلع ثوابه سرپرستی اعلی یم. تنظیم کې موږ سره زیاته خبره چې کوم دی نو د آیسو ده، د آیسو خلاف موږ مهم چې کوم دی دا چلو. موږ سره د دې علاقې نوجوانان ملګري او اوس هم موږ الحمدلله چې کوم دی مختلفو هسپتالونو کې د شلو نه والې تر 30 کسانو پورې زموږ داخلي هسپتالونو کې د هغې علاج روان دی او فلحال سره 10 چې کوم دی موږ د هغې لپاره کوشش کې لګیا یو چې امن په دې علاقه کې راشي او دا نشې او تماشې چې کوم دی دا ختم شي. والله تبارک وتعالی چې کوم دی د دې تنظیم په وساطت سره انشاءالله ډېر ښکلی کار روان دی او تقریبا مونږ به مخکې لیدل په لارو کوڅو کې به خلکو آیس کله او چرس به اسکل. اوس د تنظیم دا برکات دي چې کوم دی اوس په لارو کوڅو کې څوک ښکاره چرس نشي څکلی او آیس هم نشي څکلی. مولانا صاحب د دې تنظیم څومره وخت شو؟ د دې تنظیم تقریبا 15 میاشتې کېدو واله دي چې دا جوړ شوی دی. د شیخ جانا او د بند اوبو او د پیسکانو دا یو مشترکه تنظیم دی. انشاءالله فلحال د یونین کونسل شیخ جانا او دارنګې بند اوبو دې کې کار کوي او انشاءالله زموږ اراده دا ده چې نورو ځایونو کې به مونږ کارونه کوو او دغه شان زموږ تنظیم چې عام ولس ته کوم تکلیف دی که هغه د سیلاب زدګانو په صورت کې دی او یا د نور هغې سره هم زموږ تنظیم چې کوم دی 400 ته هم تللي دي، هلته هم تعاون خپل کړی دی او دارنګې سوات کې هم خپل تعاون چې کوم دی دا کړی. دا موجوده غونډه په دې باره کې وه چې موږ سره جمع دی اوس یخني را روانه ده او بلکې شروع ده. نو موږ د یتیمانانو ماشومانو چې کوم پریمري سطحې نه والې تر میډل سطحې پورې کوم ماشومان دي او هغه یتیمانان دي د هغې لپاره مونږ د بنینونو او دارنګې چې کوم دی د بوټانو د جرابو د هغې انتظام کړو. د هغې لپاره دا موجوده غونډه شوې وه، په دې کې فیصلې وشوې او تقریبا د 500 بنینونو مونږ آرډر ورکړ، هغه به انشاءالله روز به کې مونږ ته میلاو شي او نور هم کوشش کوو چې په دې کومه علاقه کې زمونږ علاقه کې بغیر د سکوله څوک یتیمانان دي او کونډې دي یا داسې کمزوري دي چې هغې د خپلو بیمارانو علاج نشي کولی، نو هغې لپاره هم کوشش چې کوم دی دا شروع دی چې د هغې علاج معالجه وشي او شوې هم ده او انشاءالله آینده لپاره هم کوشش کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول ناول خو ستاسو د تنظیم د دعوت الی الله او حقوق العباد د دې چې کوم دی نو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې مطلب ما دا اعزاز راکړ چې تاسو ته یو څو خبرې وکړم. او زما قایم احمد نوم دی، د شیخ جانا کلي اوسېدونکی یم، په شوه کالج کې اسسټنټ پروفیسر یم. نو بس امن خو څنګه چې مولانا صاحب په دې باندې رڼا واچوله، تاسو زمونږ او ستاسو په علم کې را چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیاد کېښوده نو د هغه په دعاګانو کې اولنۍ دعا دا وه چې الله رب العزت دا ځای د امن ګهواره وګرځوي، یعنې امن ډېر انتهایي ضروري دی او باقي څیزونه چې کوم دي نو دا ټول د امن سره تړلي دي چې کوم ځای کې امن وي هلته به روزګار وي، هلته به مینه او محبت وي، هلته به تعلیم وي، هلته به ترقي، هلته به پرمختګ وي، هلته به پازیټیو کمپیټیشنز وي، هلته به د روزګار مواقع وي، هلته به چې کوم دی نو خلک په مثبت سرګرمو کې یو بل سره مقابلې کې او مخکې به ځي.
نو د امن په باره کې چې کوم دی نو ستاسو دا راوتل چې کوم دی دا یقینا ډېر د خوشحالۍ خبر دی او دا ذمہداري در اصل کې د ریاست ده لیکن ریاست یوازې تنخوا دا کار نشي کولی ځکه چې دې ټایم کې د پاکستان آبادي تقریبا 10 کروڑه اوس چې 10 کروڑ خلک وایي چې به یې مونږ د ملک روانو د امن خرابو او نو یوازې ریاستي ادارې نشي کولی نه ریاستي ادارې به خپل حکومت کوي او ستاسو غونته کې ځوانان دا ستاسو چې کوم سوچ دی کوم فکر دی نو زه امید لرم چې دا به چې کوم دی نو ډېر ګټوري او ډېر فایدهمند وي بیا باقی د علامہ اقبال یو شعر دی چې اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہے خو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد هغه قوم ته نه ټمبم ضرورت شته او نه تر ټوپکو ضرورت شته او نه تر ټینکونو ضرورت شته چې ستاسو غونډه کې ځوانان لري چې تاسو دا سوچ او دا فکر چې کوم دی نو لرئ نو زما په خیال باندې را تاسو چې کوم راوتي ان شاء الله دا به ډېر ګټوري او ډېر ښکلی ریزلټ به چې کوم دی نو د قوم له د ملک چې کوم دی نو ورکوي ان شاء الله تعالی نو جهان مننه ټایم صاحب ټیم راټولو